هلکانو کله مو فکر کړی چې د کوس درلودل څنګه وي؟ آیا کله مو فکر کړی چې که چیرې مو د غین پر ځای هلته بل سوری وی څنګه خوند به یې کاوه او په هغې ځای کې سیک څنګه احساس کوي؟ کونجکاو نارینه کیدای شي فکر وکړي چې که چیرته موږ کوس لرلی یا که چیرته موږ ښځې وو سیکس او دخول به څنګه خوند کاوه او بیا په کوس کې دننه انزال به څنګه وي؟ زیاتره سړي فکر کوي چې کوس د غین ننوتی ورژن دی، په دې معنی چې غین څنګه خوند کوي کوس هم همداسې دی مګر په برعکس او ننوتلی شکل. خو له بلې خوا ساینټیفیک حقیقت دا دی چې د سړیو غین د ښځو له کلیټوریس یا نیغکي سره په وظیفه او د خوند اخیستلو په حیث کې یو شان دی، خو د کوس سوری او په هغې کې دخول هغه څه دي چې یوازې ښځو پورې مختص دي، په سړیو کې هیڅ ډول ورته والی نه لیدل کیږي. سیکسولوجیستان وایي چې د ښځې نیغکې داسې دی لکه کوچنی غین. تاسو کولی شئ دا مشابهت هغه مهال وګورئ چې کله ښځه شهود کې راغلې وي، په دې وخت کې نیغکې پړسیږي او چې کله د نیغکې له پاسه خولۍ پورته خواته کش کوي نیغکې به بوټ راوځي او بیخي د کوچني غین بڼه به یې خپله کړې وي. د نیغکې په تحریکولو سره ښځه هماغه خوند اخلي کوم چې سړي د غین له تحریک څخه اخلي، نو همدا لامل دی چې ګڼ شمېر ښځې یوازې د کلیټورل سټیمیولیشن یا د مندکې له تحریک څخه اورګازم ته رسیږي او په کوس کې دخول ته لومړیتوب نه ورکوي. لیزبین یا هغه ښځې چې یوازې له ښځو سره جنسي اړیکه ټینګوي د یوې بلې سره خپل نیغکي جنګوي او بغیر له دخوله له همدې لارې اورګازم ته رسیږي. یوه بله مهمه مسله دا ده چې کله د ښځې نیغکې تحریکیږي هغوی په دې سره زګیروي نه کوي او له خولې یې اوازونه نه راوځي، هماغه شان لکه سړی چې د تحریک په وخت چغې نه وهي بلکې د اورګازم یا انزال په وخت کې زګیروي کوي او له خونده ډکې چغې وهي. مګر کله چې له ښځې سره په کوس کې دخول کیږي له لومړي ځل دخول څخه تر وروستي دخول پورې په وتلو او ننوتلو سره دوی زګیروي کوي او د اورګازم شو غوندې چغې وهي. دا چغې او زګیروي غیر ارادي وي، هماغسې لکه د ستړیا یا کار په وخت کې چې د سړیو له خولې اوازونه راوځي. په کوس کې د دخول په وخت کې دا اوازونه د یو قسم خوږ خوند له امله کیږي چې سړی تجربه نه لري. همدارنګه د سړیو د غین پوستکی یا چمبیړی هم په ښځو کې د مندکې له پاسه د نیغکي خولۍ سره مشابه دی، مګر د خوټو نشتون او پر ځای سوری هغه څه دي چې زیات کونجکاو نارینه یې په اړه فکر کوي. د مخالف جنس د جنسي غړو درلودل او د هغو په اړه فکر کول په ښځو کې شته چې یو مهم حالت یې د پینز انوي په نوم یادېږي. په دې حالت کې ښځه ډیر زیات غواړي چې د نارینه غوندې غین ولري، مګر له سړیو سره د کوس درلودلو خواهش په اړه پوهانو تر اوسه څه نه دي ویلي او دا موضوع ناسپړل شوې پاتې ده. د سیکس په اړه د هرې موضوع پوښتنې او مشکل په اړه موږ سره په تماس کې شئ او خپل ځوابونه مو ترلاسه کړئ. زموږ د چینل سبسکرایب کول مه هیروئ او که غواړئ چې هره یو ویډیو ستاسو مخې ته راشي نو د ګونګري نښان هم ووهئ.